الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى، ما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. یما ډیرو محترمو معززو مسلمانانو مومنانو ورونو، مبارک آیه کریمه چې ما درته تلاوت که، په دې کې پروردګار رب العالمین فرضیت د دې مبارک شهر میاشتې چې موږ تاسو کې داخل شوي یو او د دې میاشتې عبادت ته ځانونه چمتو کړي دي، د دې فضیلتونه بیانوي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی په الله او د الله په رسول باندې، په تاسو باندې فرض وګرځېدله د دې مبارکې میاشتې روژه. کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. همچنان روژه مبارکه چې وه مخکې د امت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه په مخکې امتیانو هم الله فرض ګرځولې وه. یعنی روزه مبارکه چې ده د ډېر یو قدیمي عبادت دی چې د دین د اسلام نه هم مخکې خلکو روژه نیوله او د دې عبادت قدردانی او احترام او اکرام او عزت به یې کوله. په آخر د آیات کې پروردګار رب العالمین سبب د فرضیت روژې بیانوي. ولې مې د روژه په تاسو باندې فرض وګرځوله؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. د روژه مې په تاسو امتیانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرض وګرځوله، او همچنان د مبارک روژه او د مبارک عبادت مې د نورو مخکنیو پیغمبرانو په امتیانو باندې هم فرض ګرځولی وه. ولې؟ لعلکم تتقون،
تر څو چې تاسو ای مسلمانانو متقیان پرهیزګاران خدای ترسه جوړ شئ. بېشکه ورونو روژه چې ده د سړي نه متقي جوړوي، د سړي نه پرهیزګاره جوړوي، د سړي نه خدای ترسه جوړوي. د پروردګار رب العالمین همدغه متقیان او پرهیزګاران خوښیږي. الصيام عبادة قديمة عرفتها الأديان قبل الإسلام. روزه مبارکه چې ده مخکینی عبادت دی چې خلکو د دین د اسلام نه مخکې د عبادت سره معرفت او آشنایی درلودله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. پروردگار رب العالمین په اول آیه کریمه کې ووی چې تاسو نه مخکې هم د روزه په مخکې ادیانو د پیغمبرانو باندې ما فرض ګرځولې وه. ولكن صيام الإسلام يمتاز عن كل صيام. مخکینی امتیانو باندې هم روزه فرض وه، دوی احترام درلودله، دوی به د روزه مبارکه نیوله، که یهود و که نصارا او که نور مخکینی ادیان. خو فرق د اسلام د روزې او د مخکینیو ادیانو د روزې څه دی؟ وقد اختار الله لهذا الصيام في الاسلام شهرا مباركا. اول فرق یې دغه دی چې د دې مبارکې میاشتې د روژې دپاره الله داسې مبارکه میاشت اختیار کړه چې سرداره د ټولو 12 میاشتو ده. محبوبه او ګرانه په نیز د مسلمانانو د ټولو 11 میاشتو نه ګرانه ده. وګورئ د نن ورځې مسلمانان که هر څومره په عباداتو کې ضعیف دي، که هر څومره د عباداتو نه یې فاصله نیولې ده، خو بیا هم د دوی مهر او محبت، د دوی مینه او محبت د دې مبارکې میاشتې سره موجود دی. 2 شپې نه مخکې هر مسجد په مسلمانانو باندې ډک شوی دی. په هر جماعت ماسپښین او مازدیګر او سهار او ماخوستن کې د ځمکې نه تر اسمانه فرق پکې راغلی دی. دا ولې د مسلمانان دې مبارکې میاشتې ته په ډېر فضیلت او په ډېر لوی احترام ورته قایل دي. هر سړی که عالم دی که نادان دوی پوهیږي چې دې میاشتې اجر او ثواب د عباداتو تر ټولو میاشتو نه اضافه او زیات دی. له فی نفوس المسلمین مکان کریم. او د مبارکه میاشت په مسلمانانو تر ټولو نه ډېره ګرانه ده. هر سړی تخپل حد الامکان پورې کوشش کوي زیار وباسي چې د ګناهونو نه، د لهو العب نه، د بیکاره خبرو نه، د بیکاره کېناستو او لټېدو نه خودداري وکوي، ځان وساتي. د خودداري او ځان ساتنه د څه دپاره؟ د الله د ګرانښت دپاره چې الله په ما ډېر ګران دی. زه دغه مبارکه میاشت روژه په ډېر اخلاص، په ډېر صداقت پروردګار رب العالمین دپاره نیسم چې په دې روژه کې د ما نه هیڅ نوه صغیره او کبیره ګناه صادره نشي. نو همدغه خصوصیت مسلمانانو دی چې په دې میاشت کې خودداري د لهو لعب او بېځایه کېناستو او خبرو نه کوي او خپل ډېر وخت د ورځې او د شپې د الله عباداتو لپاره ځانګړی کوي. فهو الشهر الذي نزل فيه أول فوج من آيات القرآن العزيز. دا هغه مبارکه میاشت ده چې په دې کې اولینی ټولګی، اولینی ډله د قرآن د آیاتونو په دې مبارکه میاشت کې رانازله شوله. وحملها الروح الامین الى قلب رسول الکریم. او د اولینی ډله د قرآني آیاتونو
جبرائیل امین په ټوله امانتدارۍ باندې د رسول کریم صلی الله علیه آله وسلم مبارکې سینې ته انتقال کړله. ولې به دا میاشت مبارکه نه وي؟ ولې به دا میاشت محترمه نه وي؟ زموږ د ټولو آسماني کتابونو سردار کتاب، د ټولو آسماني کتابونو نه محترم کتاب، د ټولو آسماني کتابونو د مضامینو راټولول او په خپله خېټه کې ځای ورکول، د ټولو مخکینیو پیغمبرانو احکام او قصې او عبرتونه رااخیستل او په دې کتاب کې ځای په ځای کول. دی ټولو پیغمبرانو ادیانو احکام منسوخول او د ده پاتې کېدل تر ورځې د قیامت پورې. دا تورات نه دی، د انجیل نه دی، د زبور نه دی چې بیا لرې شي د مابین ولاړ شي. دا به تر ورځې د قیامت په دې خاوره باندې حاکمیت کوي. دا به تر ورځې د قیامت نه پروردګار رب العالمین حفاظت دو کتاب کوي. هیڅوک به تحریف و تبدیل و تغییر په دې کتاب کې نشي راوستلی او نه به د دې حکم پیدا کولی شي چې دوی دې ته تغییر ورکا. ټول آسماني کتابونه که تورات دی که انجیل دی که زبور، ایمو امتیانو بهتری په نور امتیانو څه ده؟ موږ مخکینی ټول پیغمبرانو باندې ایمان لرو او ټولو ته په احترام قایل یو. که څوک په پیغمبرانو باندې ایمان رانوړي هغه مسلمان نه دی. ټول مخکني پیغمبران د موږ د سر تورې سترګې دي، ټول موحدین دي، ټولو د توحید الله دپاره کار کړی دی او رسالتونه یې انجام کړي دي. خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په راتګ باندې د دوی ادیان ختم شول. خاتم النبیین دی خاتم د پیغمبرانو و. پس د ده نه به هیڅ بل پیغمبر نه راشي، نه راځي او نه راتلونکی دی. هر څوک چې پس د پیغمبر د راتګ نه د پیغمبر دعوا کوي هغه ابلیس لعین دی. ډیر کسان پیدا شول دعوې وکولې خو په ډیر کم وخت کې الله رسوا و شرمنده و ذلیل و خجالت وګرځول. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی یې د کتاب هم دایمي پاتې کیدونکی دی، یې د نبوت هم دایمي پاتې کیدونکی دی د مسلمانانو په کورونو او په جسدونو او خاورو باندې. بل دین نه راتلونکی دی نه به راشي. فاصطفاه الله لینزل فیه افضل کتبه. دوهم فضیلت پروردګار رب العالمین دې مبارکې میاشتې ته چې ورکړه هغه دا دی چې د ټولو آسماني کتابونو افضل و بهتر او محترم کتاب په دې مبارکه میاشت کې راغی او نازل شوله. ورونو نزول د قرآن عظیم الشان دوه برخې لري. اول نزول چې په مبارکه میاشت کې وه هغه هم د لیلة القدر په شپه وه، هغه آسماني نزول وه. د لوح محفوظ نه پروردګار رب العالمین ټول قرآن عظیم الشان را نازل کړه اوم آسمان د ځمکې ته چې د موږ او تاسو په سر باندې ولاړ دی. په عربي کې دوې کلمې ورته استعمالي، بیت اللحم و بیت العزه. په دې کور کې قرآن عظیم الشان جبرائیل امین کېښودله، غونډ یې کړه، د لوح محفوظ نه راکښته شوله د ځمکې آسمان ته. دی اول نزول د قرآن عظیم الشان و. دوهم نزول د قرآن عظیم الشان په پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هر وخت چې ضرورت پیدا کوله، هر وخت به چې په کوم مشکل کې گرفتاره شوله، هر وخت به چې چاته سوال و پوښتنه وکوله، بیا به پروردګار رب العالمین د ده د ضرورت په اندازه باندې قرآن ورته راوړله، ورته نازلوله به یې.
هغه قرآن اول نزول یې د پتن جمعن و او آخري نزول یې په 220 کالونو کې مکمل شوله. هغه سپاره او آیت او آیاتونه قسمتونه رکوع نازلېدلې. نظر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ضرورت او احتیاج ته چې هر څومره به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ضرورت درلودله همغه رهنمایي به پروردګار رب العالمین د جبرائیل امین په خوله ورته کوله. الى خير خلقه ان يكون اهلا ليفرد فيه تلك العبادة. او دوهم یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې کتاب چښتن وګرځوله. دا کتاب یې په ده پیرزویه وګرځوله. دا کتاب یې په ده باندې نازل کړه چې دی اهل د دې عبادت وګرځي. دی مستحق د دې کتاب و. دی اهل د دې کتاب و چې په دې کتاب کې همدغه مبارک آیات دته نازل شه. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورونو لکه څنګه چې آخر د آیات وی لعلکم تتقون، تر څو چې د دې مبارکې روژې په نیولو سره تاسو متقیان، پرهیزګاران، نیکان، ښه خلک جوړ شئ. دا کلمه په ځان باندې تطبیق کړئ. په دې مبارکه میاشت کې د ټولو بد اخلاقیو نه سرپې نظر شئ. مسلمان باید په ټول عمر کې سرپې نظر وي بد اخلاقیو نه. خو دا میاشت چې ده د ډېره کریمه میاشت ده، مسلمانان ټول دې ته په احترام قایل دي. دا میاشت ډېره محبوبه ده د مسلمانانو په مابین کې. نو هر شی چې په سړي باندې ډېر ګران وي دغو بیا ډېر احترام لري. نو په دې مبارکه میاشت کې په هر مسلمان فرض و واجب ده دی چې د صغائرو او کبائرو ګناهونو نه خودداري وکوي، ځان وساتي. حتی لهو لعب، لهو لعب ورونو هغو شي ته وایي چې هیڅ دنیوي و اخروي فایده ونه لري. د ملګریو سره مجلس کول، د خلکو سره چټیات غږول، د فیسبوک په کتلو باندې د خپل وخت ضایع کول، په انټرنیټ کې ځان مصروفول، دا ټول لهو لعب دي. دا د تا نه په دو دنیا په درد خوري نه په هغې دنیا. په دې مبارکه میاشت کې به د ژوند ټول اختصاصوي د عباداتو دپاره. یوه دقیقه به هم نه ضایع کوي. یا به تلاوت قرآن کوي، یا به اذکار محمدي وایي، یا به نوافل کوي، یا به خوب کوي. خوب دی هم د لهو لعب نه افضلیت او بهتري او اجر او ثواب لري. د میاشت به موږ ټوله د ځان دپاره عبادت ګرځوو. ډوډۍ خوړل، پاک لباس اغوستل، جومات ته راتلل، خوب کول. زه اوس چې د جمعې د لمانځه نه خلاص شولم زه خوب کوم، خو په دې نیت باندې خوب کوم چې د ما خوب اوس پوره شي، وجود مې استراحت شي، زه آرام شم، اعصاب مې آرام شي چې ماخوستن ته ښې تراویح وکولی شم، ښه ختم وکولی شم. او اعصاب مې که ناارامه وي کیږي مسلمانانو ته بد الفاظ او کلمات وکاروم چې دې نه زه لرې او خودداري وکوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي وی که چیرې د روژې اخلاق کاروئ بیا نو په دې درجه ښه اخلاق ولرئ. که چیرې یوه مسلمان نااهله بعلمه باخلاقه تا ته کنځاوې وکولې، یا تا مور و پلار ته یې کنځاوې وکولې، یا تا شخصیت ته یې په سپک نظر وکتل، ته د ده په مثل باندې کنځاوې مه کوه. ځواب یې څه قسم ورکړه؟ انني صائم. ای کنځل کوونکیه
چې ما ته بدې خبرې کوي، ما ته د پلار او مور کنځاوې کوي، ما شخصیت ته پښو لاندې کوي، خو زه تا ته هیڅ بد الفاظ نه استعمالوم. انني صائم، زه چې یم روزهدار یم، د الله په خاطر باندې تا ته کنځاوې نه کوم، د روزې په خاطر مې تا ته کنځاوې نه کوم. ما روزه نیولې د الله د ویرې نه، 14 ساعته نه اوبه څښم نه شی خورم، د الله د ویرې نه، د الله د مینې محبت په خاطر مې روزه نیولې ده. نو د دې مبارکې روزې د احترام په خاطر باندې د تا بې اهله جواب زه نه درکوم. که چیرې موږ مسلمانان محمدي اخلاق وکاروو، که چیرې تاسو ته څوک کنځاوې وکوي او ته د پیغمبر په دې الفاظو ځواب ورکړې، آیا څومره به خجالت وي مقابل طرف دی، څومره به شرمنده وي. بیا به په خپل عمر کې په روژه کې چاته دی کنځاوې ونه کوي. خو موږ او تاسو مسلمانان اصل پیغمبري نبوي اخلاق نه کاروو. متى فرض الصيام، څه وخت روزه مبارکه د میاشت مبارکه په مسلمانانو باندې فرض وګرځېدله. قال ان آدم علیه السلام لما اکل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته. آدم علیه السلام یموږ تاسو ټولو پلار وختې په جنت کې چې د ونې پاڼه وخوړله، یا د تاسو په اصطلاح د غنم دانه یا نبات یې وخوړله، پروردګار رب العالمین د ده توبه په تخیر کې واچوله. ده ته ویل شوي وو چې ته به د دې نبات پاڼې او شیانو ته نزدېکت نه کوي، نه به یې خوري. خو ده ته شیطان ابلیس العین په داسې شانه نبات وښودله چې دا هغه نبات چې ته ترې منې شوی هغه نبات نه دی. نو ده ته یې په دې ځای کې فریب او بازي ورکړله، د هغه نبات نوشیجان کړه. ثم تابه، وخت یې چې مجرد نبات وخوړله د توبه وایستله، پوه شوله چې ما د الله حکم د پښو لاندې کړه، سمدستي توبه وایستله. مسلمان باید دا خاصیت ولري، هر وخت چې مرتکب د ګناه شولې ګناه یې وبوله او سمدستي ترې توبهګار شه، توبه وباسه چې پروردګار رب العالمینه یا تا د حکم نه مې غلطي وکوله، سرکشي مې وکوله، یا دې مغفرت راته وکوي، نوره سرکشي دې نه کوم. تأخر قبول توبته، د ده توبه په ناوخته شوله، الله قبوله نه کړله سمدستي ورته. مما بقي في جسده من تلك الاکلته، تر څو چې د ده په معده کې د هغو نبات د پاڼو خوراک او مواد او ذرې پاتې وي، یې ده توبه الله قبوله نه کړله. 30 یوما، په حدیث شریف کې وي چې 30 ورځې د هغو خوراک مواد د ده په معده کې پاتې وو. فلما صفا جسده، وخت چې د ده مبارک معده پاکه شوله د هغو نه، طیب علیه، او د ده توبه پروردګار رب العالمین قبوله کړله. ففرض علی ذریته صیام 30 یوما، پس تو چې د معده پاکه شوله او یې د توبه پس د 30 ورځو نه الله قبوله وګرځوله، نو د ده د اولادې په سر باندې 30 روژې فرض وګرځولې. علما دی حدیث وایي چې دا حدیث شریف ضعیف دی، یعنی په دوی باندې دا فرضیت نه ثابتېږي، دوی ضعیف ورته وایي. نو آدم علیه السلام پاڼې وخوړله، سمدستي توبه وایستله. 30 ورځې یې توبه پروردګار رب العالمین قبوله نه کړله. 30 ورځې بعد چې د معده صفا و پاکه شوله، الله پاک یې توبه قبوله کړله. نو په دې خاطر یې د په اولاده او لمسیانو باندې پروردګار رب العالمین 30 ورځې روژه فرض وګرځوله. ان عائشة رضی الله تعالی عنها، بی عائشه دی موږ تاسو محبوبه او ګرانه مور د پیغمبر علیه السلام ګرانه میرمن، قالت ان قریشا كانت تصوم یوم عاشوراء،
بی بی عایشه روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه میرمن وی قریش قوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وه دوی به وی روژه د عاشورا نیوله مخکې د اسلام نه. اسلام نه و راغلی، اسلام نه و نازل شوی، پیغمبر نه و پیغمبر شوی، دوی به د عاشورا روژه نیوله. ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصیامه. پس دغینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د عاشورا د روژې امر وکوله صحابو ته حتی پورې د رمضان. وی پس دغینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته امر وکوله چې تاسو هم د عاشورا روژه نیسئ، د عاشورا روژه ته په احترام قایل شئ. ورونو دلته یوه باریکي ده، ډیر کسان داسې فکر کوي چې د عاشورا ورځ د امام حسن او حسین په شهادت باندې پیل شوې ده. دا خبره دروغ ده. د عاشورا تاریخ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د عزیز اسلام نه هم مخکې پیل شوی دی. د حدیث د بی بی عایشې چې ما درته ووی په دې کې دا ثابتېږي چې هغه وخت امام حسن او حسین حتی پیدا شوي هم نه و. علی کرم الله وجهه او بی بی فاطمه الزهرا واده هم نه و شوی، خو خلکو د عاشورا روژه نیوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عاشورا روژه نیوله. بابا د امام حسن او حسین یی دوی د مور واده نه و شوی، یی دوی نطفه نه و خلق شوی، دوی دنیا ته نه وي راغلي، خو خلکو د عاشورا روژه نیوله. نو د عاشورا تاریخ د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه دی، د موسی علیه الصلاة والسلام نه دی، نه د امام حسن او حسین. د امام حسن او حسین شهادت د دې ورځې سره موافق راغلل. په کومه ورځ باندې چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د نمرود د غور نه راووتله، او په کومه ورځ چې موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون د لښکرو نه نجات پیدا کړه، هغه د عاشورا ورځ وټاکل شوله. د هغې ورځې سره د امام حسن او حسین شهادت هم برابر راغی. په مغو ورځ باندې دوی هم په شهادت باندې ورسېدل. نو تاریخ د عاشورا زده کوي. امام حسن او حسین دواړه د کربلا په ورځ په شهادت باندې ورسېدل، خو د کربلا تاریخ د دوی د وفات نه دی شروع شوی. وصام نبی صلی الله علیه وسلم عاشورا وامر بصیامه فلما فرض رمضان ترک. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عاشورا مبارک روژه بنیوله، او په صحابه کرامو باندې هم امر وفرمایله چې تاسو د عاشورا روژه نیسئ. وختې چې روژه د اسلام د دې مبارکې میاشتې روژه فرض شوله، بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عاشورا روژه ترک کړله، پرېښودله. اوس موږ وایو د عاشورا روژه سنت یا مستحب ده. که پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وی ترک کړي، بیا یې د سنتو یا د استحباب حکم نه اخیستله، بیا به نو فرض واجب وه. خو دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بس پس د فرضیت روژې د اسلام نه د عاشورا روژه د څه وخت دپاره ترکه پرېښودله، نو حکم د استحباب یې واخیسته. موږ تاسو ټول اوس روژه نیسو. په شریعت غرای محمدي کې روژه څه ته وایي؟ الصوم في الشرع هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع مع النية. د روژې تعریف شریعت غرای محمدي داسې کوي: هو الامساک، د ځان خودداري، د خپل ځان بندول د خوراک نه، د چکلو نه، او د جماع معاشرت یا د خپلې بیبي سره یو ځای کېدو نه. درې شیان ښیي: خوراکي مواد، هر شی چې ژولو ته ضرورت لري. مایات، هر قسم مایات چې دي، کوبه دي که نور شیان دي. او جماع، د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل او جماع او معاشره کول. مع النیته، د ټولو خوراکي موادو نه به ځان
ساتې، خودداري به کوې په نیت دې باندې چې زه روزهدار یم. دې ټولو مایاتو نه به خودداري کوې، ځان به ساتې په نیت دې باندې چې زه روزهدار یم. که دې ګوره نیت نه وي، بې نیته خودداري کوې، بیا هم غلطه شوله. نیت ورته محترم دی. لا یستقیم قول الا بالعمل ولا يستقيم قول والعمل الا بالنية ولا يستقيم قول والعمل والنية الا بموافقة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هر عمل دی پاره نیت ضرور دی. دې تعریف نه داسې معلومیږي چې هر روزهدار د پرشمي په وخت کې باید د سهار د روژې نیت ولري. تنها دا اکتفا نه کوي چې ته پرشمي ته ولټېږي، اوبه وچکې یا ډوډۍ وخورې. په شریعت غرای محمدي کې نیت ورته ویل شوی دی. د خوراک او څکو او جما نه د نیت په اساس باندې خودداري کول، دې ته روزه وایي. نو وخت چې ته پرشمی کوي په هغې وخت کې به وایي چې نیت مې کړی چې د سهار د ورځې فرض روژه ونیسم. نیت ورونو د هر روزهدار دپاره، لکه د لمانځه دپاره چې نیت کوي، د روزې دپاره به هم هر پرشمی نیت په ژبه وایي او نیت به د اراده به ورته کوي چې زه سهار ته انشاءالله د ټولو خوراکو او د ټولو څکلو او د ټولو معاشرې یوځای کېدو نه زه خودداري کوم، ځان ساتمه، ځکه زه سهار د الله فرض روژه نیسم. باجتناب المحظورات. دوهم شرط روژې دا دی چې د ټولو محظورو اقوالو افعالو اعمالو نه به خودداري کوي. که غواړې هغه درې شیان مې چې اول درته وښودل، خوراک او څښاک او د خپلې مېرمنې سره جما کول یو ځای کېدل، دا خو روزه شوله. د روژې اکمال یا تکمیلول په څه باندې کېږي؟ د ټولو محظوراتو نه ممانعت کول، د دروغو نه، د حرام مال نه، د بېځایه قسم نه، یا تهمت نه، یا بهتان نه، د خلکو د آزار نه، د مسلمانانو د وهلو ټکولو نه، یا مسلمانانو د آزرده کولو نه. هر عمل چې په د اجتماع کې بد دی او شریعت په بده سترګه ورته ګوري، دغو ټولو نه به خودداري کوي، ځان به ساتي. زموږ تاسو اخلاق چیرته دي؟ د کور کلي خلک خو پرېږده، د موږ د خپل کور اولادونه او مېرمنې د موږ د خولې نه نه دي په امن. ولې؟ ما روزه نیولې ده. ټوله پس د غرمې نه د مېرمن اخته ده، ته ماښامه تا ته روژه ماتی تیاروي. ماښام یې دوره یا مالګه زیاته ده یا یې مرچ زیاتي، بس نه یې مور پرېږدي، نه یې خور پرېږدي، نه یې قوم او نسب، نه یې عزت. ای مسلمانه، تاسو د اسلام اخلاق چیرته دي؟ روژې څه تغییر در کې راوستلی دی؟ دا خو روزه نه شوله چې تنها خولې ته کړۍ واچوه. روژه د انسانه انسان جوړوي. روژه د انسانه یوه نمونه د اخلاقیاتو جوړوي. روزه د انسانه متقی و پرهیزګار جوړوي. راځئ چې په دې روژه باندې ځانونه پابند وساتو، د خپلې خولې د آزار نه، د خپل لاس د آزار نه، د خپلو سترګو د آزار نه. هر مسلمان باید د موږ نه په امن وي، خصوصا د خپل کور او د فامیل افراد او خلک. مه کوئ ورونو، یو پیشنهاد د ما واورئ. څوک چې نسواریان، سګریټیان او عملیان یئ، هر څه چې کوئ، هر بد اخلاقی چې کوئ، د روژې مبارکې نامبدي مه کوئ. روژه مه نامبدي کوئ. روژه د سړي نه وحشي نه جوړوي، بد اخلاقه نه دې جوړوي، حیوان نه دې جوړوي. روژه د سړي نه انسان او مسلمان جوړوي.
روژه چې ماته شوله نسوارو قطی دې څنګه ایښي وي نور څوک په پیالو وله څوک په ګیلاسو وله ما د نسوارو نشې اخیستی یم روژه دې مې نیولې ده بد یې کړي چې روژه دې نیولې ده روژه موږ ته درس د صبر راکوي 14 ساعته موږ نه څه خورو نه څه چکو دې ټولو نه خوداري کوو فلم نه ګورو تلویزیون نه ګورو د لهو لعب مجلسونه تر کوو خوراک تر کوو ښه اشتیا د چکو د خوړلو راسره شته ده خو د ټولو نه خوداري کوم دا د درس د صبر او د حوصلې دی که نه ته دې وخته په 3 ورځې مخکې تا 3 ځله ډوډۍ او چای او اوبه خوړل پرون او نن داسې روزه یې چې هیڅ شي ته چې هر څومره اشتیا درځي هیڅ شي ته نه ورنږدې کېږي لکه د خوراک نه دی چې ځان صبر کړی دی د کنځاو بد اخلاقیو نه هم ځان داسې صبر که خیر دی که د مېرمنې نه ډوډۍ یو 2 دقیقې ناوخته شوله 14 ساعته د روژه نیولې دا 14 ساعته او 14 دقیقې قیامت به رانازل شي 1 دقیقه که ډوډۍ ناوخته شوله کاسه په دیګ ولي دیګ په کاسه ولي ای مسلمانانو دا د روژې اخلاق نه دي دا د مسلمان اخلاق نه دي اچا چې د تا دپاره روژه ماتی تیار کړی هغو هم روزه نیولې ده هغه هم مسلمانه ده هم د پیغمبر امتی ده هغه هم د الله مینځه ده دومره ظلم و ستم و ناروا وعدم الوقوع فی المحرمات دا د روژې تریب دی ځان به د ټولو محرمو کارونه ساتي حفاظت کوي موږ تاسو افغانانو مجلس بې غیبته نه جوړیږي په کوڅه کې که سره مخامخ شولو د سلام نه مخکې د یو همسایه غیبت شروع کوو د یو مسلمان په غیبت په غوښو خوړلو شروع کوو حرام دی په خلکو پسې تهمت و بهتان غږول حرام دی د خلکو نه مال خوړل حرام دی خلکو ته بازي ورکول حرام دی هر عمل چې هر څوک کوي په دې کې متوجه اوسئ چې د ما عمل حلال دی که حرام که د حرامو مرتکب شولې روزه دې خرابه کړه روزې ته دې زیان ورسوله روزه دې تواني کړه قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي وی هر مال زکات لري زکات د څه دپاره د مال د پاکۍ دپاره د صفایۍ دپاره موږ چې یو کال 1,00,000 افغانۍ د خپل مصرف نه اضافه را سره پاتې شولې بیا د هغو زکات ورکوو 2,500 افغانۍ ولې زکات ورکوو یې دې په خاطر که په دې 1,00,000 افغانیو کې سهون یا قصدن کومه چټلي را داخله شوي وي د مال حرام شوی وي په ایستلو د 2,500 افغانیو باندې زه د خپل مال ځان ته پاک و صفا ګرځوم همچنان د ځمکې په حاصلاتو کې په طلا کې په نغدو پیسو کې په کورونو کې او په مالونو کې او په تجارت کې هر شی چې دی زکات لري په شریعت کې په کال کې به یو ځل زکات ورکوي عشر به ورکوي خراج به ورکوي زکات به ورکوي چې دغه مال دی ته دغو ناپاکیو نه پاک شي مالونه خو م پاکل د دې مبارک جسد د پاکوالي زکات څه دی زه په کال کې یو ځل خپل ټول مالونه زکات یې وباسم پاکوم یې ویم چټل به وي کومه غلطي به کې داخله شوي وي چې مطمئن شم چې د ما مال پاک دی خپل جسد ته متوجه یې که نه ده هم پاکول غواړي و زکات الجسد الصوم د دې جسد د پاکوالي زکات ورکول چې دي روزه ده لکه د مال چې زکات ورکوي د دې وجود به زکات ورکوي یوه میاشت روژه بنیسي
که غواړې چې د وجود د ټولو صغایرو کباهرو ګناهونو نه پاک شي، یوه میاشت په ډېر اخلاص، په ډېر صداقت د پروردګار رب العالمین دپاره تائب شه، روژه ورته ونیسه، شپه یې په تراوو، په ختمونو، په عبادتونو، په تهجد باندې تېره کړه، ورځ یې په تنهایۍ، په وعظ او نصیحت او قرائت او تلاوت او اذکارو عباداتو باندې تېره کړه، تر څو چې د دې وجود زکات وایستل شي، تر څو چې د وجود د دو ټولو حرامو کارونه الله پاک و صفا وګرځوي. قال صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيحة وعمله مضاعف. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي نوم الصائم عبادة، خوب دی روزدار عبادت دی، خوب دی روزدار عبادت دی. ورونو زم نه تشویق کوم چې شپه ورځ خوب وکوئ، ویده شئ. پیغمبر چې وایي که چیرې پوهېدلې چې د لهو و لعبو په ناچیزو خبرو کې راګیرېږم، د هغې مجلس نه پورته شه، ولاړ شه، ویده شه. او چې ویده کېدلې نیت یې دا وکوه چې د ما جسم آرامه شي، خوب می پوره شي، چې ماخوستن ته صحیح ختم او تراوو ته ودرېدلی شم. دا خوب عبادت دی د روزه ده. او که مقید ونه ګرځو، مطلق یې وګرځو، تنها خوب دی هم عبادت دی. خالی روزه داره ویده شه، ولاړ شه، یوه سیوري لاندې خوب وکوه، دا خوب دی الله پاک په عبادت کې درته حسابوي. ونفسه تسبیحة، او په خوب کې چې ته کوم نفس دی د خولې نه راوځي، د هر نفس دی الله د تسبیح په ځای درته حسابوي. لکه ته چې وایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. هر نفس دی روزهداره په خوب کې چې ویده زړه دی کار ته او پورته کي، هوا اخلي او هوا خارجوي. د هر نفس دی خولې دی یوه د تسبیح اجر او ثواب درته په عملنامه کې لیکي. وعمله مضاعف، او هر عمل د دې میاشتې مبارکې د روزهدار ورته اضافه دی. نوافل یې، سنت یې د فرضو درجه لري. 2 رکاته نفل لمونځ دی وکړه، لکه 2 رکاته فرض دی چې ادا کړي وي، دومره اجر الله په عملنامه کې درته لیکي. د قرآن ختم دی وکوله، الله یې 80 ختمه درته لیکي. 1 روپۍ د خار غریب ته صدقه ورکړه، الله پاک 80 روپۍ درته اجر او ثواب لیکي. یو ځلې دې ووایي چې سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر، الله پاک 80 ځله درته اجر او ثواب اضافه کوي. او د فرض عمل 80 ځله د فرض اضافه درته حسابوي. یو فرض لمونځ دې په دې روزه مبارکه کې ادا کړه، او الله پاک د 80 فرض المنځونو اجر او ثواب په عملنامه کې درته لیکي. ای روزهداره فکر وکوه، آیا ته د یوه چې ډېر کریم شخص هم وي، د یوه انسان څخه دومره اضافه عمل کرد کوي چې د یوه عمل په ځای باندې 80 ځله اجر او ثواب ورکړي؟ نه نه کوو، که هر څومره کریم و غني و سخي واوسو، خو الله خو الله دی، یې ده سره د شان او شوکت سره مناسب دی، په موږ باندې غفور و رحیم دی. نو راځئ چې څومره د مهرباني کړې ده، نفل او سنت هم د فرضو درجه لري، او فرض هم 80 ځله اجر او ثواب زیات لري. راځئ چې موږ هم دومره په اعمالو او عباداتو باندې اضافتوب وکوو. قال شهر رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. دې ټولو روزهدارانو نه هیله، امید او خواست لرم، د اول ورځې خو دغه دي، 2 او 3 یې په تېرېدو ده. کوشش وکوئ ورونو، لکه دغه 3 روزې چې تېرې شولې، سبا به 10مه روژه په خوله همدغه شان تېرېږي. نیکبخته به هغه وي
چې عبادت یې کړی وي. بدبخته به هغه وي چې په خپل کور کې څملاستلی وي، نه یې جومات په یادی، نه یې تراویح په یادی، نه یې جماعت په یادی، نه یې ذکر په یادی، نه یې قرآن په یادی، نه یې سخاوت په یادی، نه یې د بد اخلاقۍ نه لاس اخیستی دی. بدبخته دی. د دې ورځو نه په ټول قوت باندې استفاده وکئ. اوله رحمتن، اول 10 ورځې رحمت پروردګار رب العالمین دی. رحمت ولې نه دی؟ هر انسان د تیرو 11 میاشتو نه په دې میاشت کې ډېر عبادت ته وخت ځانګړی کوي، ولو که ډېر بد عمله وي، خو په دې میاشت کې د عباداتو کچه یې د نورو میاشتو نه اضافه وي. وقتی چې په عبادت باندې راغلی، رحمت الهی در باندې نازل. و اوسطه مغفرتون، 10 نورې چې 100 پوره کوي، دې کې چې داخل شولې، الله دې تا ټول ګناهونه درته مغفرت کوي. 10 ورځې دې زارۍ وکولې، د رحمت ورځې وي، الله دې وزر قبول کړه، زارۍ دې قبولې کړې. په 20مه ورځ مغفرت د ګناهونو درته کوي، ټول د دې یوه کال ګناهونه دی الله پاک درته مغفرت کوي. حساب کوي چې په 11 میاشتو کې څو لکه ګناهونو زه مرتکب شوی یم، د څومره ګناهونو څښتن یم. آیا د ما ګناهونه یو وښه موټر وړلی شي انتقالولی شي که یې نه شي انتقالولی؟ خو پروردګار رب العالمین یې په خپل رحمت الهي په دې 10 ورځو کې ټول درته مغفرت کوو. و آخره عتق من النار، آخرینۍ 10 ورځې چې 30 پوره کوي، آزادي دې د روزهدار د جهنم د اور نه اعلان شي. ای د ما بنده، نور ته د جهنم د اور نه آزاد یې. ګناهونه مې دې درته مغفرت کړل، وزر او زارۍ مې دې قبولې کړې، د روزې عبادت مې دې قبول کړه، نور ته حق دې نه لري چې د دوزخ په اور باندې تا ته عذاب درکړ شي. من صام رمضان و عرف حدوده کفر ما قبله، وی هر چا چې د دې مبارکې میاشتې روژه ونیوله او د روزې حدود او اخلاق یې مراعات کړل، د الله پاک به د دې نه مخکې د ټول ګناهونه ورته مغفرت کا. حدود د روژې ټول وپېژنئ ورونو. خالی روزه پیغمبر نه ده، خو د چا روژه ونیوله، خوراک یې ونه کوله، ویې نه څښل او د خپلې ښځې سره معاشرت او یوځایتوب ونه کوله، نو د ټول ګناهونه مغفرت نه. پیغمبر وایي هر چا چې حدود د روژې وپېژنل او په دې حدودو کې یې د روژه ونیوله، یې ده به پیشیني ګناهونه ټول ورته مغفرت کا پروردګار رب العالمین. حدود یې ده دي د هر کار نه چې شریعت غرای محمدي منع کړی، هر کار چې شریعت غرای محمدي بد ګڼلی دی، هر کار چې بد بولي، یې دو ټولو نه خودداري وکوه. بازار ته ډېر تګ راتګ مه کوه، ښځو ته مه ګوره، غیبت مه کوه، کیسې مه کوه، لهو لعب مه غږوه، یې چا مال مه خوره، ظلم مه کوه، په قار کېږه مه، په اولادو او په ښځه باندې دې په قهر او په غوسه کېږه مه، په چا باندې احسان مه اچوه چې ما روژه نیولې ده. ټول د تا غلامان او نوکر نه دي، دا ټول د خدای بندگان دي. ښه بنده هغه دی چې د تلاس لاندې بندگان دي دنه خوشحاله وي. ګورئ اکثریتونه دا شی زه اورم، په روزه کې نور خو څه کوي، د خپل فامیل سره بد چلند، څومره د اسلام نه لرې کار دی. د ښځې وهل او ټکول او ښځې ته کنځاوې کول. روزه خو د ښځې دپاره نه ده نیولې، روژه د خدای دپاره نیولې ده. لکه 14 ساعته چې صبر کوي، د ښځې د بد طعام دپاره هم 2 دقیقې صبر وکوه. خیر دی که یې خورا ګرم رااخیستی دی، خیر دی که لږ مرچ اضافه شوي دي، خیر دی که یې لږ مالګه کمه شوې ده، خیر دی که یې 15 دقیقې ناوخته درته راوخته. د کلیوال ما دلته ویني، زه اذان نه بعد 1 خرما خورم، خپله روژه په افطاروم، تقریبا 20 دقیقې نور دلته په جومات کې وم، هیڅ عجله و بیړه نه کوم افطار ته. د روژې افطار ته بیړه عجله سنته، خو تنها یو اندک شي باندې خوړل او ماتول.
او موږ او تا 14 ساعته روژه نیسو خو 6 دقیقې بیا خپلې میرمن ته صبر نشو کولی. ټول خپل اخلاق اصلاح کوي، په کورو کې بده رویه مه کوئ، د خپله روژه هم په چا باندې مه خرڅوئ. همدغه شیان دي چې د روژه خرابوي، اجر او ثواب یې د مابینه وي. پروردگار رب العالمین دی پیغمبر د امت ته طرفدار وګرځي، پروردگار ته یې حافظ او ناصر وګرځوي، پروردگار رب العالمین د یهودو د نصاراو د ټولو ظلمونو نه ورته نجات ورکړي. پروردگار رب العالمین د موږ اولینۍ قبله بیت المقدس ته د یهودو بني اسرائیلو نه آزاده کړي. پروردگار رب العالمین د موږ د مسلمان فلسطیني ورونو همکار او مددگار ته واوسي. پروردگار رب العالمین پروردگار په دې خاوره کې امن او امان راولي. پروردگار دا خاوره د دې قتل و قتال د دې وینو د سیلاب نه نوره وساتي. پروردگار رب العالمین د مسلمانانو په مابین کې الفت او اتحاد پیدا کړي. پروردگار د دې مبارک میاشتې په روژې سره دی په موږ د رحم او کرم نازل کړي، په موږ د رحم او کرم نازل کړي، په موږ د رحم او کرم نازل کړي. پروردگار د دې قتل و قتال، د دې ورور وژنې، د دې وینو د سیلابونه د موږ د ملک نه یې ټغر ورټول کړي. پروردگار هر څوک چې د دې وینو سیلاب ته لمن وهي تی په خپلو کورونو کې تباه او برباد وګرځوي. پروردگار موږ عاجز یو، هیڅ نه لرو، تا نه په تا نازې یو، تا په رحمت او په کرم باندې نازې یو. پروردگار په هره ګناه دې چې نیولی یو د هغې ګناه بخشش راته وکوي، مغفرت یې راته وکوي او په موږ د رحم او کرم نازل کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.